زما ځوان ته نور بانې په لاس مه ورکوئ چې ولا په تا ظلم شوی، ولا پلار دې رټلی، ولا مور دې وخت نه دی درکړی، ولا اقتصاد خراب او ولا زوړ ته یې واده کړي، ولا غټ ته یې واده کړي. فرض وکړئ یو جنۍ زوړ ته واده کړه، دی د خپلو حقوقو نه خبره نه ده ځکه یې زوړ ته واده کړه. فرض وکړه یو ځوان په پوډرو راغی، ولا ما یو جنۍ سره مینه وه هغه یې رانه کړه، ته یې لیاقت نه لرو ځکه یې در نه کړه. ته پوډري انسان یې، هغه جنۍ چې تا ګوري شکر وباسي چې ښه دی ده ته یې ورکړې نه یم. په داسې حالت کې چې ما یو وخت کې یو جنۍ سره مینه لرله، ما غوښتل په مرکې ورشم، هغې جنۍ زه رد کړی وم د دې د خاطر چې زه یو ښه ډاکټر نه یم او هغه ډاکټره وه. نن هغه جنۍ زما لاس لاندې اسسټانته ده. زه وایم که زه 3 سکه ورونه ولرم کوم چې په ما باور نه لري، او یو داسې ملګری ولرم چې په ما باور لري، زه حاضر یم د هغه 3 سکه ورونو وروري له لاسه ورکم په شرط د دې چې زما دغه یو ملګری ما سره وفاداره پاتې شي. رواج منفي محیط، شرم منفي محیط، بې ځایه غیرت منفي محیط، کورنۍ منفي محیط، د خلکو خندا منفي محیط، چاپلوسي منفي محیط، دومخي منفي محیط. مونږ په ټولنه کې ځان ته دومره زنځیرونه د دې محیطونو را پیدا کړي چې هیڅ کار پخپله نشو کولی. دا ډیره په ځای خبره ده. زه وایم چې هر هغه انسان چې خپلو موخو ته نشي رسیدی 3 حالت لري. اول، یا دا انسان تنبل دی، دوم، یا دا انسان منفي فکره دی، دریم، یا دا انسان ډارن دی، څلورم، یا دا انسان په منفي چاپیریال کې دی. تنبل انسان څنګه؟ مثلا ته یو هدف لري، غواړې ورته ورسیږي او ته باید سهار وختي لاړ شي هلته، مګر ما زه حوصله نه لرم 9 بجې راجي کېږي، هغه شی درنه پاتې کېږي. موږ ځوانان لرو چې د دوی پوهنتون مثلا شروع کېږي 9 بجې او دوی راپورته کېږي 8 بجې. پس دوی تنبل دي ځکه خپلو موخو ته نه رسیږي. دا په دې معنا نه ده چې د دوی موخې سختې دي، نه، دوی تنبل دي. په دوم پړاو کې موږ داسې ځوانان لرو چې منفي فکره دي. مثلا دوی وایي چې نور چیرته ورسېده چې موږ ورسېږو. مثلا یو ځوان وایي چې فلانکي پوهنتون ویلی څه یې وکړه چې زه یې وکړم. نو دوی منفي فکره دي، او کله چې تا فکر منفي ته یې ځي ته نشي رسېدی. مثلا یو نفر راځي وایي چې 10 نفره په دغه ځای کې میلیونر شوه، راځه ته هم دغه کار وکړه. دا وایي چې نه، هغه یو نفر نه دی، هغه تباه شو، نو زه ولې وکړم؟ وروره 10 نور خو ورته ورسېده. ډېری خلک داسې دي چې ته ورته وایي چې یو نوی کار وکړه، نه، همدغه وظیفه صحیح ده، اوس بلې وظیفې ته لاړ شو، همدې کې زه خوشحاله یم. پس یا دو منفي فکره دي چې نه رسېږي، بل ډارن دي. اکثرا خلک نوي شي ته چې دی غاړه نه ښه کوي. مثلا ډېری خلک وایي چې تجارت یې شروع کړی، ولې وایي دا به څنګه شي که پکې تاوان وکړو، که مې غل دوکان ویسي، که هغه دوکان یې غل نه وړي، د ده د تشویش له امله یې وړي. مثلا که زما یو ډارن ملګری، زه مثال در کوم، که زه چېرته یو ځای کې جنګ وکړم او زما 5 ملګري او زما یو ملګری ډارني او 4 نفره په پوره جرأت راشي ماته او وایي چې تا څنګه موږ سره جنګ کړی، او دا یو ملګری مې وایي چې زه خیر دی وروره خبره نه ده، زه هغوی پرېږدم، اول مې دا یو ملګری رانیسم وهمی. چون کله چې ته ډارېږي نور خلک جرأت کوي چې د تا سرې کرښې له منځه یوسي. زه یو ملګری لرم، هغه کیسه کوي، وایي موږ چې دی یو ځای کې جنګ کوو، وایي په دې جنګ کې چې دی خلک راغله دروازه یې ټک ټک کړه، وایي نو ډانګیو سره راغلي وه او دوی ویلي چې تا داسې کار کړی دی، زه باید تا ته جزا درکړم او موږ جنګ کوو. وایي نو ما ورته ویلې چې زه وګورم نر ته، زه ته په دې ډانګ ما ووهه. وایي په دې کې زموږ د یو بې غیرته ملګری راجګ شو چې لرې که ډانګي دې ورسره وروره څه کوي. وایي هغه نور هم رانیغ شوه. وایي ما اول همدا راونیو، داسې یو بکس مې ورکړ چې ځای په ځای وغورځېد. وایي کله چې ډانګۍ والا ولید چې د خپل نفر داسې والا ډانګۍ سره، وایي بیرته لاړه. نو ډار په اصل کې د ناکامۍ د پاره د دروازې خلاصول دي. بل منفي محیط او چاپیریال دی، او دا ډیره زیاته مهمه ده. که چېرته ته وایي زه یو نوی کار کوم او په تا د ستا مور باور نه لري، په تا د ستا میرمن باور نه لري، په تا د ستا پلار باور نه لري، په تا د ستا کورنۍ او ملګري باور نه لري، ته هغسې محیط کې اصلا نوی کار نشي کوی. زه وایم که زه 3 سکه ورونه ولرم کوم چې په ما باور نه لري، او یو داسې ملګری ولرم چې په ما باور لري، زه حاضر یم د هغه 3 سکه ورونو وروري له لاسه ورکم په شرط د دې چې زما دغه یو ملګری ما سره وفاداره پاتې شي. که زه داسې مور و پلار ولرم چې په ما باندې باور نه کوي، په هغه شرایطو کې چې زه وایم استعداد لرم او زه دا کار کوی شم، او دومره پورې خاندي چې کښېنه ته به اوس دومره کارونه کوي، ته اوس دومره شوې، د هغې مور و پلار نه مور و پلار ښه دی.
ځکه منفي محیط تا ته منفي انرژي درکوي، له تا منفي او دغه منفي انرژي ستا لاس او پښې تړي. او موږ افغانانو منفي محیط زښته ډېر دی، رواج منفي محیط، شرم منفي محیط، بې ځایه غیرت منفي محیط، کورنۍ منفي محیط، د خلکو خندا منفي محیط، چاپلوسي منفي محیط، دومخي منفي محیط. موږ په ټولنه کې ځان ته دومره زنځیرونه د دې محیطونو را پیدا کړي چې هیڅ کار په خپله نشو کولی. څنګه کولی شو دغه زنځیرونه مات کړو؟ دا اوس ډېره ښه پوښتنه ده. 4 کارونه وکړئ. اول عبادت وکړئ او په خدای ایمان ولرئ. که چېرته ته عبادت وکړې او خدای ته نږدې فرد اوسې او په خدای باور ولرې، نه په شیطان، په خدای باور ولرې نه په خلکو، تا هیڅوک نشي ماتولی. مثلا یو نفر تا ته وایي چې پام کوه چې په خپرونه کې د مور نوم وانخلې. زه وایم صحیح، زه باید په خپرونه کې د مور نوم وانخلم، سمه ده. ګورم خدای مې راته څه وایي، آیا د مور د نوم اخیستل واقعا شرم دی؟ خدای پاک وایي نه. نو ولې باید وانخلم؟ ډېری خلک ماته وایي په خپرونه کې سپینې خبرې مه کوه. ولې؟ شرم دی. اوکې، زه راځم قرآن خلاصوم. خدای پاک راته وایي چې تر ټولو ستر جهاد دا دی چې ته د ظالم فرد په مقابل کې حقیقت وایي. زه وایم دا خو جهاد دی، شرم د کومه شو؟ پس عبادت او ایمان ډیر زیات مهم دی. مثلا زه د دې نه ډارېږم چې زه د لوږې مړ شم، چون زه پوهېږم چې خدای پاک راته وایي والله خیر الرازقین. زه د دې نه ډارېږم چې څوک دې ماته زیان راورسوي، چون خدای پاک راته وایي چې مرګ او ژوند زما په لاس کې دی. زه د دې نه ډارېږم چې څوک دې زما عزت ته صدمه ورسوي او ما دې بدنامه کړي، چون الله تعالی راته وایي چې عزت او ذلت زما په لاس کې دی. زه د دې نه ډارېږم چې زه دې مایوسه شم او ناکامه شم، چون خدای پاک راته وایي چې آرام اوسه ځکه زه در سره یم. پس لومړی اصل عبادت او په رښتینې معنا په خدای باندې ایمان درلودل دي. نه دا چې یو نارینه ماته راشي چې ولا ډاکټر صاحب شرایط خرابه دي زه خودکشي کوم. په خدای باور لري؟ هو. نو ولې د شیطان منې؟ زه خو د شیطان نه منم. خودکشي کوي دا خو د شیطان خبره ده. خدای درته وایي ځان ووژنه. خدای قرآن کې درته وایي چې ځان ساتل فرض ده. د دې عبادت او د خدای د ایمان نه وروسته دومره مسله تمرین ده. او زه فیزیکي تمرین یادوم. که ته بوکس کې نه یې، که ته وشو نه کوې، که ته تکواندو کې نه یې، که ته زیبایي اندام ته نه ځې چې تر ټولو عادي یوې دی، ته نشي کوی خپلو موخو ته ورسېږي، ته نشي کوی کامیابه اوسې. که زه داسې یو انسان اوسم چې 4 لوچکه ولاړ دي او زما سره مې زما خورکۍ روانه ده او دا 4 لوچکه زما په خورکۍ پرزه وایي او زه مخ وراړوم او دوی ته هم چې څه شی دی ویلي او دوی ما په خولې وایي او زه د دوی نه دفاع نشم کوی، پس ما ته نور هېڅ مهم نه دی. پس زه فکر کوم هغه ځوان چې تکواندو ته ځي، وشو ته ځي، کلب ته ځي او یا په هفته کې د یو ورځ فایټ لري، یو 2-3 بوکسه خوري او یو 2-3 بوکسه چاته ورکوي، هغه په ژوند کې د نورو خبرو د تاثیر لاندې نه راځي. زما وزن کم دی، زه وشو ته ځم او هره پنجشنبې زما تمرینات دی او بد رقم وهل پکې خورم او بد رقم وهل ورکوم. زما ټول کوفت عملته وځي. دریمه مسله خوب ده. که ته خوب نه لري، 8 ساعته خوب نه لري، ته نشي کولی خپلو موخو ته ورسېږي. ته یو عصبي بې غیرته زر تسلیمېدونکی انسان یې، چون ستا خوب نشته. او زما اکثرا ځوانان په چی خپل خوب ضایع کوي؟ ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک. ډوډ که تا 8 ساعته خوب نشي کوی، ته نشي کولی ورسېږي هغه ځای ته چې ته یې غواړې. وروستۍ خبره رژیم ده. که ته صحیح خوراک نه لري، که ته صحیح څښاک نه لري، ته نشي کوی خپلو موخو ته ورسېږي. بس غواړې ټول شیان له منځه یوسې، غواړې زما غوندې قوي ذهن ولري، غواړې هیڅکله تسلیم نشي، 4 کاره وکړه. خدای ته ژمن اوسه، خپل فیزیکي وجود ته ژمن اوسه، خوراک دې سم که، خوب دې پوره که. زه وګورم ته دې ناکامه شي. هیڅکله فکر مه کوئ چې په اوسني شرایطو کې ټول محیط منفي دی او هیڅکله فکر مه کوئ چې ټول محیط مثبت دی. زه یو مثال درکوم. زما یو ملګری دی، یو چا سره یې کنټراکټ کړی او په دې کنټراکټ کې هغه سړي درته فریب ورکړی او $1,000 یې ترې تښتولي وو. اوس که ښه سړی درته راځي که بد سړی درته راځي، دا جنایي غوندې ناستي، نوم دې څه شی دی، تذکرې نمبر، ما ته څو ضمانت راوړي، چون دی فکر کوي چې ټول غله دي او دې کار د ده ژوند تریخ کړی. ډېر ښه خلک راغلي، کله چې د ده برخورد لیدلی ویلي ورور زه تا سره کار نه کوم. زما یو ملګری دی، د 3 ډېر ښه خلک یې لیدلي وه، دور سره ډېر ښه مخته لاړ وه. اوس په هر چا باور کوو، یو نفر چې دی $10,000 وتښتول. پس داسې مه کوئ چې که تاسو سره یو چا دوکه وکړه، تاسو وایئ چې ټول خلک دوکه کوي. که یو چا در سره ښه سلوک وکړه، تاسو فکر وکړئ چې ټول ښه سلوک کوي. او دا ما ژوند کې ډېر امتحان کړي. زه ذاتا یو صادق انسان یم او کله چې چاته خیر رسیږي خیر ورته رسوم، او کله چې ما چاته خیر رسولی د دې نه سوء استفاده کړي، او دا سړی موږ ته څه نیت لري، ولې موږ سره نیکي کوي، ولې موږ ته نوي پلانونه راکوي، ولې نوي برنامې راکوي. او دا د دې لامل کېږي زما زړه ته تور شي، زه ورسره کار کوم، کار ورسره پرېږدم.
پس عمومي قضاوت مه کوئ. هر چا سره د هغه عمل ته او د هغه کرکټر ته په کتو برخورد وکئ. دا ستاسو ژوند بدلولی شي. شاید تاسو فکر وکئ چې زما ټول محیط منفي دی اما مثبتي. شاید تاسو فکر وکئ چې زما ټول محیط مثبت دی اما منفي. شاید تاسو فکر وکئ چې دا سړی ماته خیر را رسوي هغه تر ټولو ډېر تاته ضرر ورسوي. شاید تاسو فکر وکئ چې دا سړی ماته ضرر رسوي هغه تر ټولو ډېر خیر تاته ورسوي. په دې باندې مونږ کله پوهیدای شو؟ کله چې مونږ د عمومي قضاوت په ځای فردي قضاوت شروع کړو. مثلا یو ملګري ماته ویلی چې شکیب ما ویلی ها فلانی برخه کې جواز ما اخله. مال او دا لکه چې مصیبت ماته جوړی چې جواز وانخلم. چې لاړم جواز مې واخیسته سبا ګورم چې مالی بیخي ډېره راغله. ملګري مې راته څنګه چلو ما عمومي اشتباه کړې وه. صحیح. پس که ماشوم یې که غټ یې که وړوکی او غواړي په ژوند کې صحیح قضاوت وکړي فردي قضاوت باید وکړي. عمومي قضاوت ژوند تباه کوی شي او د تاسو موخې کاملا د منځه وړلی شي. دغه اوس یو تجار تاته راځي ته ایډیا لري او زه در سره 1 لک روپۍ کومک کوم. اولنی شی چې ستا مغز ته راځي ته وایي دا ولې 1 لک روپۍ راکوي لکه چې کوم پلان راته لري. داسې نه ده چې ټول خلک فریب کاروي او داسې نه ده چې ټول خلک ښیي. ته باید وګورې چې ښه څوک دي او بد څوک دي او هغه څنګه کتی شي. یو چا سره چې کینې باید وګورې چې څومره عملا تا ته خیر رسیږي د خبرو په اساس نه. څومره عملا تا کې بدلون راوسته نو ایله خپلو موخو ته وشي کولی ورسیږي. زه وایم که زه جهنم کې مو اوسم زما به موخه دا وي چې سمه ده چې زه جهنم کې یم اما کولی شم په جهنم کې د شیطان حکومتولي له منځه یوسم. ځکه قرار نه ده جهنم کې په ما شیطان حکومت وکړي. که زه جهنم کې مو اوسم او وګورم چې آیا کولی شم نورو ته خیر ورسوم زه به نورو ته خیر رسوم. پس زه نه غواړم دا د اسلامي اړخ نه ډېر خلک تعبیر کړي. زه غواړم د جنون له اړخ نه یې تعبیر کړي. که زه په دې دنیا کې په داسې یو ځای کې اوسم چې د خپو لاندې مې اوري زه به بیا هم دا وایم چې د څو خلکو نورو دلته اور دی د پښو لاندې او د دې ټولو نه باید زه یوازینی هغه فرد اوسم چې چیغې مې کمې وي. ځکه زه په رقابت کې یم او نړۍ په شدت په رقابت مخ ته ځي. پس ته باید جنون ولري. و یو نفرو خلکو ته یې درس ورکوه تدریس یې کوه. زه به یوه کیسه درته وکړم. نو وایي ده ته یو شاګرد چې دی ډېر لرې ځي نه راغی د ډېر لرې ځي نه او د ډېر زیات پیاده مزل کړی و. هغې وخت کې اوښان هم وه اوښ یې مړ شوی و. بس پیاده راغلی و ډېر وضعیت خراب. چې ده ته را رسېدلی وورته یې ویلي چې زه خو غواړم د تا نه څه یو څه زده کړم. ده ورته ویلي زما خو شاګردان نور بند دي شاګردان پوره شوه. ده ورته ویلي مګر زه د خاص شاګرد یم. ویلې وروره نه کېږي. ولې زه جنون لرم زه باید شاګرد دې اوسم امکان نه لري. خو بالاخره د ده استاد ماغزه خرابه کړي وو. استاد دا سړی چې دی بیولی او سیند ته ویښتانو نه یې نیولی او په دې سیند کې چې دی سر ورغوپه کړی و. سړی یو 20 ثانیې غلی و چې استاد دی 10 ثانیې وروسته یې لاسونه او پښې وهل. 40 ثانیې وروسته یې چې دی استاد ته هم لغته ورکړې وه. کنځلې هم دي چیغې هم دي فقط کوشش کوي چې خپل سر راوباسي. کله چې استاد پرېږدي راجګېږي ورته وایي څه وشول په هغې وخت کې څه ول. وایي په هغې وخت کې تر ټولو مهمه خبره راته یوازې دا وه چې زه ساه واخلم. نه مې د درس په کار و نه مې د استادي په کار وه نه مې دلته راتګ په کار و فقط ساه راته مهمه وه. پس زه وایم که یو انسان جنون د دې لري چې ژوند بدل کړي هغه د بانې نه کوي. زما ځوان ته نور بانې په لاس مه ورکوئ چې ولا په تا ظلم شوی ولا پلار دې رټلی ولا مور دې وخت نه دی درکړی ولا اقتصاد خرابه ولا زوړ ته یې واده کړي ولا غټ ته یې واده کړي. فرض وکړئ یو جنۍ زوړ ته واده کړه دی د خپلو حقوقو نه خبره نه ده ځکه یې زوړ ته واده کړه. فرض وکړه یو ځوان په پوډرو راغی ولا ما یو جنۍ سره مینه وه هغه یې رانه کړه. ته یې لیاقت نه لرو ځکه یې در نه کړه. ته پوډري انسان یې هغه جنۍ چې تا ګوري شکر وباسي چې ښه دی دته یې ورکړې نه یم. په داسې حالت کې چې ما یو وخت کې یو جنۍ سره مینه لرله زه ما غوښتل په مرکې ورشم هغې جنۍ زه رد کړی وم د دې د خاطر چې زه یو ښه ډاکټر نه یم او هغه ډاکټره وه. نن هغه جنۍ زما لاس لاندې اسسټانته ده او د یو نرس سره یې واده کړی او وایي چې کاش ما تا سره واده کوه. زه ورته وایم چې خورې خدای تا ته اجر درکړي د تا ردول و چې زه نن ډاکټر شوم. پس که تا یو څوک ردوي ته باید ورته وښایې چې هغه اشتباه کړي. اما که تا یو جنۍ ردوي او ته سبا ته پوډري کېږي زه فکر کوم هغې جنۍ ښه ټاکنه کړي. که تا یو زوړ واده کوي او هغه دوامداره په تا باندې ستونزې راولي په داسې حالت کې چې ته کولی شي د خپلو حقوقو دفاع وکړي او ته یې دفاع نشي کوی زه فکر کوم زوړ هوښیار دی. نو لکه مونږ یې د امان الله خان یوه کیسه کړې وه نه. نو هوښیار هغه څوک دی چې بل کنټرولوي او که ته ساده یې او کنټرولېږې
مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا دوه ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.